د خوښې خوراک مې باربیکیو ده چې مشهور هم د شینواري تیکه ده، شینواري کړۍ شوله، روش شو، دا هم خوښ دي. خو ګوره کلیوالي به نه کوې، سم د زړه خبره وکړې. همدا دغسې خوراک ده چې افغانستان کې هر ځای کې خلکو نه پوښتنه وکړي هغه به درته همدا یو خبره کوي چې شینواري تیکه مو ډېره داسې دې ونه ویلې چې شهر نه و دې په چی مشهور دی، هغه هم په همدې مشهور دی که نه. په خوراک کې زما وریځې ډېرې خوښېږي. زه چې چېرته هم ځم کوشش کوم چې وریځې وخورم. موږ باندې بند هم دي خو بیا هم دا دی چې زه کوشش کوم چې ویې خورم. زه فکر کوم چې د بنګلادیش وریځې به مو ډېرې خوښېږي، همداسې نه ده؟ نه بنګلادیش کې دومره ښه وریځې نه هلته خو ته کې سپینې وریځې او دا دال بې د پاسه وریځې خو زموږ د افغانستان نه وروسته بل کوم داسې ښه هېواد نشته دی چې هغې کې به ښه وریځې پیدا شي. نو کوشش کوو چې افغانستان کې نو اکثر کابلي پلو یا زموږ د انډیوالان چې کوم په کابل کې پاتې کېږي دې د شپې وایي چې راځئ نن موږ مېلمانه یو، نو هغوی ته خامخا موږ وایو چې کابلي پلو پکې خامخا جوړ کړي. د چیني اوبه خو ډېرې ښې تقریبا 100 کاله مخکې زه زازیو ته لاړم، باندې هغه سخته ګرمي وه، هغه بیخي سخته ګرمي وه، د جون جولای ګرمي او سخته ګرمي وه. نو هغه زه تږی شوم او هغه د کوهي اوبه چې وې ما ته یو ګیلاس راواخیستې، هغه یو ګیلاس کې ما نیم ګیلاس نه مې هم کمې ونه چیکلې، هغه کوهي اوبه دومره یخې وې، هغه د زازیو اوبه دومره ښې اوبه دي. او په خوړو کې چې ده هغه ټوله دنیا پوهېږي چې ډنډکۍ موږ ورته وایو، موږ اصل کې وریجې ورته وایو. نو هغه خلک یې په ډنډکي مشهور کړي دي، شوروا ورته جوړي کورت او سوچه غوړي کې هغه کې، نو هغه مشهور خوراک دی او موږ هم کله کله خورو. د ما خو خوړو کې لوبیا ډېره خوښېږي، خو حقیقت د یو پروفیشنل پلیئرز ته ډایټینګ ډېر ضروري دی او موږ ډېر شیان زړه ته کېږي خو هغه نشو خوړی. ډوډۍ کې دې څه خوښېږي؟ یعنې ستا د خوښې خواړه څه دي؟ ډوډۍ کې خو د ما سره قابلي پلو ډېر خوښ ده. قابلي پلو. او که وزن دې واخیستی؟ زه وزن نه اخلم، نه غټېږم. ولې؟ ولاکه معلومات راته زه چې کور ته هم لاړ شم مور ته خو معلومات څه چې دا ډېر خوښ ده، بیا چې لاړ شم ما ته راته پخ کړی راته هر څه. دا زمونږ کوم ټرینر چې دی دا ساوت افریقایي دی، دا ظالم زوی دومره دی سخت دی راسې چې وچه ډوډۍ به سپوره ډوډۍ به نه خورې. نو چې رښتیا خبره ده اوس مخکې به مو سپوره ډوډۍ چې ونه خوړه ساعت برابر نه تېرېده، نو اوس هم لږ بنده کړې ده، کمه خورو. او بیا زما چې دی نو جلال آباد کې خو مایان ډېر دی، زه مایان کله سیخ کې او کله همداسې غوړو کې ډرونټې مایان او د بیسودو او ورسره همداسې سیخ کې غوښه، بس دغه شیان مې خوښېږي. وچو سپور لکه ډایټ والا خوراک کوم اوس، یعنې فټنس ته دې پام ده؟ فټنس دپاره بالکل. څه ډول خواړه دې خوښېږي؟ خپل وطني خوراک مې ډېر خوښېږي چې هر چېرته یم کوشش هم یې چې خپل افغاني رسټورنټ ته چېرته لاړ شو کینو تماما چې هر چېرته یم که امریکا کې یم که کاناډا کې یم افغاني خوړو ته ځان رسوم.